د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په ځان رښتیا ویل لازم کړئ، یعنی رښتیا وایاستئ، ځکه بېشکه رښتیا ویل نیکۍ ته لارښوونه کوي او نیکی جنت ته لارښوونه کوي. او ډېر ځله یو سړی رښتیا وایي او د رښتیا ویلو هڅه کوي ان تر دې چې د الله تعالی په وړاندې رښتونه ولیکل شي. د دې حدیث روایت بخاري شریف او دارنګه مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، غواړم چې دې هفته کې تاسو ته د رښتیا ویلو څو ګټې بیان کړم. دا حدیث چې کوم تاسو وړاندې ولوستلو دا به انشاءالله روزانه بیانوو او یوه دوه ګټې به د رښتیا ویلو بیان کړو. نو په دې حدیث کې موږ دا خبره زده کړه چې رښتیا ویل دا ډېر ښه صفت دی او رښتیا ویل په ځان لازم کړي. مسلمان له پکار دی چې رښتیا ویل په ځان لازم کړي او رښتیا چې څوک وایي هغه سړی نیکۍ طرف ته راکاږي او هغه ته د نیکۍ طرف ته لارښوونه کوي. د دې حدیث لاندې علما لیکي چې د رښتیا ویلو یوه ګټه دا ده چې رښتیا جنت ته د نیکو خلکو لاره ده. یعنی نیکان خلک رښتیا وایي او د نیکانو خلکو چې کوم صفت دی هغه دا دی چې رښتیا وایي او جنت ته د نیکو خلکو لاره چې ده هغه رښتیا ویل دي. نو چې کوم خلک جنتیان دي نو هغوی به رښتیا وایي. او دویمه ګټه دا لیکلې چې رښتیني خلک د الله تعالی نږدې خلک او دوستان دي. یعنی چې کوم خلک رښتیا وایي دروغ نه ځان بچ کوي دا الله تعالی ته نږدې خلک دي، دا د الله تعالی دوستان دي. نو محترم مسلمانانو ورونو، نن هم دوه ګټې د رښتیا زده کړې چې یوه رښتیا جنت ته د نیکو خلکو لاره ده او دویم دا چې رښتیني خلک د الله تعالی نږدې خلک او دوستان دي. الله دې موږ او تاسو کې د رښتیا ویلو صفتونه پیدا کړي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.